دا د ښځو د فتنې حضرت نبی علیه السلام ما نه بعد په خلکو کې ضررناکه فتنه سړیو ته تر ښځو نه ده پرېښې. دا ډېره لویه غټه فتنه ده. دغې وجې نه د ښځو په باب کې د قرآن فیصله څه ده؟ وقرن فی بیوتکن، په کوټو کې په کورو کې به اوسېږئ، د باندې به نه وځئ. حتی د علماو فتوا دا شو چې جمع لمانځه ته هم نشي وتی. د نبی علیه السلام جومات، حرم شریف جومات چې لمونځ یو په یو لکه د نور دنیا ده، لکه نبی علیه السلام څه ورته وایي؟ صریحي منع نه ده کړې، خو څه یې ویلې؟ د ښځې لمونځ په کور کې بهتر ده تر مسجد حرم نه هم. په کور کې لمونځ بهتر ده تر مسجد حرم نه هم، ځکه چې د ښځو عظمت حیفت هر څه هلته خوندي کېږي چې په کور کې وي. ځکه ابن مسعود رضی الله عنه نه روایت ده، حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه دا ښځې باندې کوي په کورو کې، باندې مه پرېږدئ. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وی تاسې د ښځو په ستر کې استعانت وکړئ په لوڅوالي، خالي ډېر مه ورته کوئ. عجب حکیم ده، عجب حکیمه نسخه یې وایي ښوولې ده. دا وایي تجربه ده چې د ښځې چې ښایسته کالي ډېر شو، دوی ذاتې په کور کې زندګي تنګه شي چې دا کالي خو چې په یو چا خو ووینم ذاتې وځي. حتی محدثین لیکي چې که د دې ښایسته کالي نه و، نوي کالي نه و، دې په قریبانو کې حتی مړی شوی هغه محافلو ته چې هغه ښځې ډېرې ورځي هغه کور ته هم د دې ژرنۍ هلته نه ورځي. ناقص العقل و دین خدای پاک پیدا کړی دی، خو چې الله ناقص العقل و دین پیدا دی، رسول الله ناقص العقل و دین ورته ویلي، بیا خو چې کور نه وځي ځان ښایسته کوي، چې کور نه وځي ځان ښایسته کوي. او هلته حدیث مبارک ده نبی علیه الصلاة والسلام څنګه چې ښځه المرأة عورة، ښځه ټول عورت ده. ګوره سړی چې جوابي چای کوي پټ ځای کې به کښېني، دا حکم ده که نه ده؟ حتی چې وچ بیابان ده، هېڅ دیوال نشته، کډی نشته، بیا هلته تا ضرورت شو د قضای حاجت خلک ځي راځي، بیا به څه کوي؟ څه شګه به جمع کوي شا طرف ته، هغې شاته به کښېني. ولې؟ د انسان د نامه نه لاندې تر زنګانه پورې دا بدن عورت ده. ښه دغه عورت د سپین ږیری سړی ده، په دغه کتن کې څه خوند ده؟ خو چې دی جوابیچي ته کښېني شیطان درته خلک ور وسواس کوي، که دی غریب ځان نشي پټولی بس خلک به د سپین ږیري عورت ته ګوري. نو ښځه وایي ټوله عورت ده، چې کله د کور نه ووته شیطان دستي ور مخته شي او دلته ذاتي خلک وسواس ته ور اچي، وایي چې مخامخ ښځه را روانه یي، دغه که هر څومره بد شکله ښځه یي، شیطان یې په مخ کښېني، وایي خلکو ته یې ښایسته کوي. چې تېره شوه د مجلس نه، بیا مخه یا شیطان یې وایي د کوناټیو برابري ته شي، دا ځایونه بیا خلکو ته ښایسته کوي. نو لحاظه وایي کالي ډېر مه ورته کوئ، ځاتې به نه وځي د کوره، کالي ډېر مه ورته کوئ، ځاتې به د کوره نه وځي. دا د دوی د ستر سلسله ده، او رسول الله ویلي چې دا پړی د شیطان ده، خلک په دا جال کې تړي. په حرامو کې شیطان خوند یې ښی ده. سړی به خپل واده م لري، خو لیکن تر خپل واده نه به یې پردۍ تورې ته سودایي، رنګ کې به هم کمزوري، هر څه کې به کمزوري، خو شیطان هلته وایي ذوق کې پیدا کوي. نو ښځو فتنه ډېره ده، ځکه د نظر په باب کې نبی علیه السلام د احتیاط خبره کړې ده. سره له دې یو طرف نه معلومیږي چې مخې عورت نه ده، خو بل طرف ته وایي چې څنګه د سترګې په ولګېدې دستي به سترګې ټیټوي. الله دغه نسخه ښوولې ده چې خپلو امتیانو ته ووایه چې سترګې دې ټیټې دي، چې پردیو ښځو ته د سترګې نه وراړئ. ښځو ته الله دغه نسخه ښوولې ده چې ورته ووایه خپلو امت ښځو ته چې پردیو سړیو ته دې نه ګوري، سترګې دې ټیټې دي سي. یو احوال کې د یو راوي راځي، وایي د یو عالم کور ته به ورتلو ډېر، بله ورځ باندې دروازه وټکېده، ده ورته وویلې چې ته ورشه څوک ده؟ هغه خادمه چې ورغله بېرته ورته راغله، هغه یې تا ړوند ورور راغلی، وایي رک روغ و،
خو دومره غض البصر یې کوو چې د دې خیال دا و چې دا خو ړوند ده چې رابغه یې کور ته همیش به داسې به یې کته لکه سترګې به چې پټې عنوان وي وایي هغه ړوند ورور دی راغلی دا سترګې جاسوس د زړه دي سترګې جاسوس د زړه دي د محبت ځای زړه ده خو زړه خو یې پخپله نه ویني چې د هغې ښایست ورته معلوم شي غوږ جاسوس د زړه ده خوږوالی د غږ خو زړه پخپله نه اوري پزه جاسوس د زړه ده خوشبویي خو خپله زړه نه محسوس کوي ګورې دغه شیان چې دي ځکه وروسته را روان ده ښځه چې عطر ووایي د باندې به نه وځي په پزه باندې خوشبویي راغله دستي ورګورې چې دا خوشبویي د چی شته په سترګه نظر لګېږي نظر ولګي د زړه هلته مایل پیدا کېږي نو د ښځو دپاره د قرآن نسخه د احادیثو نسخه بهترین نسخه هغه دا ده چې په کور کې وي بیا چې کله وځي د وتلو په صورت کې چې د جمع لمانځه دپاره وتې نبي علیه السلام ویلې وځي به په داسې حال کې ان تکون طفلات زړې جامې خیرن غوندې کیفیت ته د کوچیانو زندګي سړی داسې فکر وکړي په دا روډو ګرځي د خدای مخلوق په تیریږي او راتیریږي د چا ډېر التفات نه وي ورته ځکه داسې کیفیت نشته لکه د بازار شوګانې چې شونډې سرې کو سترګې سرې کو براګې کو دغه که چې هغه ښایسته نه وي ځان په دغو شیانو ښایسته کوي نو داسې حال کې به وځي چې کالي خیرن غوندې زاړه جامه په داسې کیفیت کې به وځي د کور نه که محافلو د علم ته د وعظ ته اجازه علما ورکړې دم چې کله کله وعظ ته ضرورت لري یا عالم راوله کور ته چې ښځو ته بیان وکړي یا ښځو ته اجازه چې کله عالم ته ورځي خو 4 جمعې به په یوه جوړه جامه کې ورځي د جمعې په ورځ مثلا یو سپین ږیری متقي عالم د ښځو ته بیانونه کوي چې روان ده وایي په داسې صورت کې روا ده دومره په ساده لباس کې به ورځي دا ښځې چې 4 جمعو په دا یوه جوړه کالي کې رنګي بورکه به نه دا کالی بم پټي د خلکو نه په ساده برقه چادري ساده برقه باندې رنگدار بنئ په دغه باغ خپل کالی د زینت بم پټي چې دغه هم څوک نه ویني نن خو دا شیطان ګوره دا شیطان سلسله ده د دې ښځو اکثره کالی ډېر ښایسته که د چادرۍ حجاب درشي ور واغوندي وایي حجاب ده دومره تنګ څنګل پکې معلومیږي ولی پکې معلومیږي هر عضو پکې معلومیږي هغه کمیس بیا لږ څه ببر وي هغه کمیس ببرتوب هم کې ختم کړي هغه هم کې ختم کړي وایي حجاب ده نو غرض ده چې خدای پاک هم د عالم حفاظت وکړي موږ تاسې په کوشش دا کوو چې خپل ځان باندې دا شی عملي کو خدای دې توفیق راکړي چې خلکو ته مغې ښځې د کور نه د باندې وتلو ته ضرورت نشته چې دینی مسائلو دپاره جیم ګورئ خو میړه ته به ویایي پلار ته به ویایي زوی ته به ویایي ورور ته به ویایي مسلې پوښتنه خو به هغه ورته کړي که نه وه بیا اجازه چې ورته کړي دا به اجازه ورته کړي خو دا به بیا په داسې جامه کې چې د باندې د کور نه وځي چې چا پسې پام نشي